د افغانستان او د پاکستان تر مابین چې کومه جګړه رامنځته سوې د هغه په هکله باندې یوه ویډیو له تاسو سره شریکه کوم چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین تعلقات ولې ورځ په ورځ خرابېږي او د دې حل لاره څه ده چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین تعلقات بیرته د پخوا په شان دي شي. تاسو یې وینئ د افغانستان او د پاکستان تعلقات چې کله طالبانو حکومت راغلی ده ورځ په ورځ باندې خرابېږي او ورځ په ورځ د دې هر وخت کله ناکله د دې تر مابین نښته جګړه رامنځته کېږي. د دې په هکله باندې نن له تاسو سره یوه ویډیو شریکه کوم، دا وګورئ. له هغه نه بعد زه خپل نظر هم له تاسو سره پر دې ویډیو باندې شریک کوم. راځئ تر هر څه له مخکې دا ویډیو وګورو. السلام علیکم. د افغانستان او د پاکستان خپل منځ کې تعلق ورځ ته ورځ خرابېږي. ته سوچ وکړه کنه، هغه د افغانستان حاکمه ډله چې اوس حاکمه ډله ده طالبان، چې څه وخت کې د دوی د پاکستان سره کافي خوږ تعلق او د پاکستان د دوی سره خوږ تعلق، هغه اوس په افغانستان کې په حکومت کې دي او د هغوی د پاکستان سره تعلق ورځ ته ورځ خرابېږي. ته سوچ وکړه، پرون هغوی علی الاعلان افیشلی حمله کړې ده په پاکستان باندې، ریټالیټري اټیک کړی دی، مطلب جوابي کاروایی کړې ده، جوابي حمله کړې ده. ولې؟ ځکه چې د دې نه مخکې موږ په کلاس اخیستی و چې د پاکستان جټس تلي نیوز دا کور کړي، مختلف قسمه انټرنیشنل هم او لوکل میډیا هم، چې د بارډر نه هغې طرف ته په افغانستان په ټریټري کې د افغانستان په علاقه کې دننه د جهازونو بمباري وکړله. پاکستان خو افیشلی صرف دومره سټیټمنټ ورکړی چې موږ د دهشتګردو ټکانې ویشتلې، په هغې کې 46 کسان وفات شوي او په هغې کې د افغانستان د حکومت مطابق چې زیاتر سیویلینز، د پاکستان د حکومت مطابق چې په دغه ځای کې موږ دهشتګرد ټارګټ کړي دي، پیور دهشتګرد او د اسلحو جوړولو، د بارود جوړولو، د خودکش جاکټو جوړولو فیکټري هغه هم ټارګټ کړله. نو دا کلیش ته ګوره د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کله نه هغه طالبان حکومت ته راغلي دي چې د هغې سره دا ګڼلی کېدله چې د پاکستان او د افغانستان به اوس یو بل سره نږدېکت سیوا شي، تعلق به ورو یو بل سره خوږ شي. نو هغه تعلق خوږېدل نه، الټه خرابېدل شروع شوي دي. ورځ ته ورځ دونه خراب شو چې د الفاظو د جنګ نه هغه خبره راووته، یو بل باندې ډایرکټ حملې کول شروع شول. اوس ولې دا تعلقات د پاکستان او د افغانستان په خپل منځ کې دې حد ته راورسېدل چې په یو باندې دوی یو بل باندې حملې کول شروع کړل؟ ته لږ غونډه کې اول خو دې ریزنز ته وګوره، چې خو ظاهره خبره ده، ښکاره ده چې پاکستان بار افغانستان ته وایي چې ستاسو په ایریا کې دي ټي ټي پي چې کوم د پاکستان په سرکاري ادارو باندې، په سرکاري پوسټونو باندې حملې کوي. د پاکستان چې کوم جټ جازونه بوتلي په افغانستان کې بمباري کړي و، د دې نه څو ورځې مخکې په وزیرستان کې په یو چیک پوسټ باندې حمله وشوله چې په هغې کې 14 کسان وفات شوي وو د فوجو. نو هغه حمله دوی کړې وه. نو پاکستان وایي چې دوی حمله وکړي او د دې نه بعد دوی د بارډر نه هغې طرف ته واوړي او هلته کې دوی ته سیف زونز میلاویږي، هلته کې دوی ته شلټر میلاویږي، دوی په هغه ځای کې پټېږي. نو د هغې نه بعد پاکستان خپل جټ جازونه پاسول او په هغې ځای کې بمباري وکړله او ویل چې کوم چا چې حمله کړی هغه مونږ ویشتل. نو افغانستان د دې نه انکار کوي، د افغانستان اوسنی حکومت د دې نه انکار کوي. هغوی وایي چې د پاکستان د کم طالبان دي دا زموږ سره نه دي، زموږ طالبان ځان لري بیل طالبان دي. او پاکستان وایي چې نه، دوی له تاسو شلټر ورکوئ، دوی له سیف زون تاسو ورکوئ، سیف هیون تاسو ورکوئ، ځای له تاسو د سر پټولو ورکوئ. نو دا په خپل منځ کې یو تعلق د دوی خراب شوی دی او د هغې د وجې ورځ ته ورځ په خرابېدو باندې روان دي. مین بون اف کنټنشن دا دی، مین ریزن دا دی. د هغې نه علاوه ته کتیم شي چې کله طالبان د افیشل حمله وکړه کنه، علی الاعلان یې وي چې موږ په پاکستان باندې حمله کوو، جوابي کاروایی کوو. نو په هغې کې چې چا دا اعلان کوو، هغوی وي چې موږ د پاکستان نوم یې وانه غوښتو، وایي موږ د فرضي کرښې نه اخوا خپل جوابي کاروایی وکړله، حمله مو وکړله، کم حمله چې په موږ باندې شوې وه د هغې جواب هم ورکړو، فرضي کرښه. ولې؟ د هغې نه بعد هغه کلیر کړله چې موږ ظاهره خبره ده د اټکه پورې دا خپله علاقه منو، دا د افغانستان علاقه ده، لحاظه دا یو فرضي کرښه راښکلې شوې ده. نو دلته کې د پاکستان او د افغانستان د ډېر وخت نه، د وخت د سر نه په خپل منځ کې دا یو مسله ده چې هغې ته موږ وایو ډیورنډ لاین. نو دا ډیورنډ لاین هم غټه مسله جوړه شوې ده. پاکستان وایي چې دا انټرنیشنل بارډر دی، دې ته به انټرنیشنل بارډر وی، دې خوا پاکستان او اخوا افغانستان، دې خوا د غونډه کې په غور باندې په میپ وګورئ، دا تقریبا د پاسه 200 کیلومتره دی دا لاین. ټیک شوله د پاکستان او د افغانستان په خپل منځ کې بارډر. نو پاکستان وایي چې دا انټرنیشنل بارډر دی، افغانستان وایي چې نه، دا یو فرضي کرښه ده. دې کې چې کومه ده دې خوا علاقه ده د اټکه پورې دا زمونږ ده. اوس که نیوټرل زه ویم که نه چې د چا طرف وانه لمه،
نو که چرته کې په انټرنیشنل عدالت کې نه دی، په عالمي عدالت کې دا کیس لړاو شي د پاکستان او د افغانستان په خپل منځ کې د ډیورن لاین، نو په دې کې د پاکستان وزر خو کافي درون راځي، پاکستان دا کیس ډیر په اسانه باندې ګټلی شي، افغانستان یې نشي ګټلی، او دا غي ریزنز دي. په دې باندې به ځینې کسان خپه شي، خو دا زه د انټرنیشنل عدالت خبره کوم، د عالمي عدالت خبره کوم چې په عالمي عدالت کې کیسز کتل کېږي، انویسټیګیشن د هغې کېږي، د هغې ثبوتونه راوختلی کېږي، د هغې نه بعد فیصله کېږي. نو چې ثبوتونه راوختلی کېږي او فیصله کېږي که نه، نو بیا چې څنګه د اسرائیل کیس په هغې کې د راوخېدلو او کس بار بار اوبس کړي، ځکه چې د هغه سره ثبوتونه نه وو، نو دغه شانته کې حل به کېږي او دا فیصله د پاکستان په حق کې کېږي. او کوم ریزنز چې دي نو په هغې کې اوس ټایم نشته، په هغې باندې الریډي ما کلاس ریکارډ کړی دی، هغه ته کتلی شي په ډیټیل کې، هغه ته په هغه ځای کې کتلی شي. بلکې که نور ډیټیلز کوېسچن په هغې کې وکړئ چې زه تاسو له د هغې جواب درکړم. نو په عالمي عدالت کې د پاکستان د افغانستان دا کیس نشي ګټلی، خو افغانستان وایي چې دا فرضي کرښه د دې خو علاقه زمونږ ده، او پاکستان وایي چې دا انټرنیشنل بارډر دی، نو دا هم د دې په خپل منځ کې یوه مسله جوړه ده. اوس د هغې نه بعد که ته وګورې که نه، پاکستان له ګوره د خپلې سیکیورټي غم په خپله دا ویډیو ګوري ټیک شو ده، تاسو دونه سترانګ فوج دی، دونه سترانګ اسلحه ده سره، په تعداد کې سره دومره سیوا دی، نفري انډیویجولز پرسونل د سره دومره سیوا دي، نو د خپل حفاظت ذمہواری دا د پاکستان له خپله پکار ده. ته سوچ وکړه که نه چې پاکستان افغانستان ته وایي چې دا ډي ټي پي ستا په خاوره کې پناه اخلي او دې خوا راځي زموږ خلاف جنګ کوي، نو که فرض که افغانستان پاکستان ته وایي چې دا کم داعش خراسان دی د ده مدد ته کوي او دا راځي په موږ باندې حملې کوي، نو بیا په یو بل باندې بس بلیم گیم شروع شي، بلیم گیم، او مسلسل به دا پراکسی وارز رواني، جنګ به رواني. نو لہذا د دې نه ښه خبره او بهترینه خبره دا ده چې افغانستان د خپل حفاظت په خپله ذمہوار دی، پاکستان د خپل حفاظت په خپله ذمہوار دی. او د دې نه هټ کر که ته وګورې که نه، دواړو له دا سوچ هم پکار دی. که فرض که دوی په پراکسی وار کې انوالو کېږي، فرض کیا صحیح شو، فرض کیا د دې طرف نه د افغانستان طالبان والي کېږي، د هغې طرف نه د پاکستان فوج والي کېږي، نو دواړو ته نقصان دی او ښه مضبوط نقصان دی. پراکسی وارز چې په دې دنیا کې په کم ځای کې شوي دي، موږ ته مثالونه واضحه دي چې په هغه ځای کې نه امن راغلی دی، نه یوې ډلې چېرته کې ګټه موندلې ده. ته په شام کې وګوره، د شام څه حال وشو، مسلسل پراکسی وارز په هغې کې چلیدلي دي، په عراق کې څه چلو شو، په لیبیا کې څه چلو شو، چې په کم ځمکه باندې پراکسی وارز چلیدلي دي، په افریقا کې مسلسل چلیږي، په هغې ځای کې نه امن راځي او نه یوه ډله ګټه موني. په دې وجه باندې دا ګوریلا وار یا دا پراکسی وار دا اسلام هم نه ریکمنډ کوي، دین هم نه ریکمنډ کوي. علی الاعلان جګړه پکار ده، اعلان کول پکار دي چې یاره مونږ دغه شانتې کې ستاسو سره په وار کې یو، په جنګ کې یو. اوسنی انټرنیشنل لا هم دا وایي، او د هغې نه بعد جنګ کول پکار دي. د هغې په ترو باندې سړی یو رزلټ ته رسي، خو جنګ حل نه دی، بیا هم جنګ حل نه دی. مطلب مې دا نه دی، دا خبره زه په هغه سټیټ کې کوم چې کله خامخا جنګ کېږي، لکه مثال کے طور پر حزب الله او اسرائیل نښتې دي چې علی الاعلان یو بل ته وایي چې زمونږ او ستاسو جګړه ده، ټیک شوله. نو چې کله جنګ راشي په هغه سټیټ کې ویم چې جنگ ته نوبت نه راغلی یا جنگ نه راغلی، نو خپل حتی الوسیع کوشش پکار دی چې د جنگ د خبره لري شي او په مذاکراتو باندې حل شي. ته سوچ وکړه که نه، د دواړو طرفونه دواړه د یو بل سره ډغرې نشي والی. پاکستان د افغانستان نه د اسلحې په کاته کې، د دفاع په کاته کې، د ډیفنس په کاته کې ډېر زیات سترانګ دی. د افغانستان سره ایر فورس خو نه نشته څومره چې د پاکستان سره دی. د افغانستان سره نیوکلیر پاور خو نشته څنګه چې پاکستان نیوکلیر پاور دی. نه د افغانستان نیوي دونه سترانګ دی، د هغو سره خو سمندر هم نشته دی. نو او نه داسې ټرینډ آرمي ده څنګه چې د پاکستان د وخت د سر نه راغلی ده. او بل طرف ته که پاکستان وایي چې زه په زور باندې د افغانستان غلی کولی شم که نه، نو هغه د دې خوب نه ځکه راپاسي چې په افغانستان ته ګریویارډ آف امپایرز ویلی کېږي. ګریویارډ آف امپایرز د غټو سلطنتونو مقبره ده. د امریکې غوندې طاقتور راغلي دغه کې ماته خوړلې دي، په خپلو پوندو باندې واپس ګرځېدلي دي او تښتېدلي دي. روسیان یو اس آر چې ځان ته بیا څه وخت کې سوي مسلسل خورېدل او د هغوی سوچ، د هغوی ایډیالوجي، کمیونیزم، یو اس اس آر، سوویت یونین، افغانستان ته چې راورسېد په هغه ځای کې ماتې وخوړو. کم خکر چې په دغه ځای کې راغلی په افغانستان کې مات شوی دی، په زور د دغه ځای کې د دغه خلکو سره نه کېږي. نو د دواړو طرفو که ته سوچ وکړې که نه، خبره دقه ته راتاویږي چې د پراکسی وارز نه ځان لرې وساتي، د یو بل سره کینې د مذاکراتو په ترو باندې دا خبره حل کړي چې لکه د دې نه مخکې مونږ د یو بل سره خواږه وو. اوس داسې څه چل روان دی، داسې څه خبرې راوچتې شوي دي چې زمونږ دښمني ورځ ته ورځ سیوا کېږي. نو چې کله په مذاکراتو باندې، په ثبوتونو باندې، لږ په سړه سینه باندې دوی څه داسې ریزلټ ته ورورسېدل چې په هغه ځای کې دوی ته ښکاره شوله چې یاره زه که څه خبرې دا ومنم د ده او څه دی زما دا خبرې ومني، او د هغې نه بعد بیا په یو لاین کې په یو پاټلۍ باندې تللی شو، نو دواړه طریقې کولی شو.
ریلیشنز د خپل ګاونډیانو سره برابر ساتل ډیر زیات لازمي دي. کته افغانستان ریلیشنز ته وګورئ کنه، د افغانستان طالبان نه دي، د افغانستان د طالبانو ډیپلوماسي مرور داسې جوړه شوې ده چې ځان په دنیا کې ورو په خلکو باندې ریکاګنایز کوي، پیژني. ته سوچو کنه هغه بل ورځ رشیا ویلیو روسو چې د افغانستان چې کوم د طالبان دي کنه دا زه د دهشتګردۍ د لیست نه ختموم. د افغانستان طالبان خو د اوسه پورې ګلوبلی مختلفو ملکونو دا منلي چې دا دهشتګرد دي کنه. اوس چې رشیا دا سټپ والی دي په دې پسې نور دي سټپ والی چې افغانستان طالبان اړو ټیرریست دي، دا خبره پر د خپل ملک دی، په خپل ځمکه دي او په خپل ځمکه باندې حاکمان دي، او څنګه چې نور ملکونه چلیږي داسې دوی ملک چلی، نو هغوی د منلو طرف ته روان دي. نو د افغانستان د طالبانو ډیپلوماسي دونه په بهترینې طریقې باندې په مخ کې روانه ده، او دا د هغه خلکو جواب هم دی، د هغه خلکو د خبرې جواب دی. کم خلک چې وایي چې دا طالبان چې دي دا خو د امریکای ملګري دي، مړه د هغوی سره ګوره په دوحه کې معاهده کړې ده او بس د هغوی په ترو باندې دوی راغلي دي. دا د هغه خلکو خبرې ځکه جواب دی. فرض کا افغانستان والا د امریکا د یو اس د یونایټډ سټیټس الای او مرګره وکنه، رشیا چرتم په خطا کې په خوب کې هم دا سټپ نه اغستو چې ویلې وي چې زه د افغانستان طالبان د دهشتګردۍ د لیست نه ختموم. د رشیا او د یو اس د یو بل سره دومره غټه رایولري او دښمني روانه ده. نو د دې نه ثابتېږي چې د افغانستان طالبان د امریکای هرګز مرګري دي، داسې نه څنګه چې په هغوی باندې بلیم لګولی کېږي. اوس د هغې په کاته کې نیوټرل دي، ولې دي هغه خبرې جدا دي. اني هاو د افغانستان چې کله ته وګورې په عالمي لیول باندې دونه په ډیپلوماسي باندې دوی پوه شوي دي، نو په کار دا ده چې په ګاونډ کې په یو بل باندې پوه شي چې تعلقات خواږه کړي. دغه شانته کې د پاکستان تعلقات هم خپل ګاونډ کې ته که د دې دوانو تعلقات ته وګورې که نه، د افغانستان تعلقات د ایران سره د پاکستان سره د دوانو سره په دې ټایم کې خراب دي. د پاکستان تعلقات د انډیا سره خو دي خراب، انډیا خو د سره د سړي بچی نه دی، دی خو ته لرې که ټیک شوله، خو دې خوا چې کوم ایران دی یا افغانستان دی د هغې دوانو سره خرابېږي، نو په خپل منځ کې نښتي دي. بل ورځ مې یو پوسټ کتلو سیم لینګویج ویلو والا چا پوسټ کړی او دا یې پکې ورکړو چې یو امریکا ده او یو یو کې دی او استرالیا یې ورکړی و، صحیح شوله چې دې ټولو کې انګلیش ویلی کېږي، سیم لینګویج ویلی کېږي. نو د یو بل څومره خواږه ملګري دي. بل طرف ته که د دلته کې وګورئ چې چا هم سمه ژبه ده، د یو بل سره ژبه یو شانته کې ده، هغه د یو بل څخه د ټولو نه غټ دښمنان دي، د یو بل سره دښمنان شوي دي. اوس د دښمنۍ سبق خو موږ له دین نه راکوي، اسلام نه راکوي. خوږ تعلق او د ښه ګاونډ سبق تعلیم مونږ ته د اسلام د طرف نه ملاویږي. د هغې وجه دا ده چې په دغې ترو باندې دغې علاقه کې دواړه ملکونه، دواړه قامونه، دواړه طرفو ته خلک دوی ترقي کولی شي. نو پاکستان هم ګوره د ایران سره خو که د خیال کړی د افغانستان سره خو په دغې خبره باندې د ریزنز مې ورته ویډیو لاین او ټي ټي پي مسله د دغې باندې خراب شو، او د ایران څخه خو داسې خراب نه دي، خو چې کوم هغه پایپ لاین ایران جوړ کړی و که نه، او اوس په پاکستان دې خوا کار نه کوي، ځکه چې په پاکستان باندې خوا لري څه پابندیانې امریکې لګولي دي او څه ورسره دا یاره ده چې اوس راباندې نورې ونه لګوي. هلته خو حالت هم دومره د معیشت د اکانومي د اقتصاد دونه ښه خو نه دی که نه، نو هغې باندې د ایران په هغې پایپ لاین باندې دی کار نه کوي، او ایران ورته وایي چې 18 اربه ډالر در باندې جرمانه لګومه په عالمي عدالت کې په دې باندې کار ونه کړو. نو هغه هم د ایران سره تعلقات هغه شانته قسم نه دي روان. دلته کې ته افغانستان سم ته خراب کا، انډیا خو ته سره سړي بچی نه خورته ماوي چې لري کته، نو ټول د یو بل سره اړمیږي، ترقی ممکنه نه ده، پاسبل نه ده. په دې وجه چاینا هم دا کوشش کوي د چاینا ترقی لپاره هم د دې دوانو روغه اهم ده. تا ما بار بار ویلي چې چاینا هم د افغانستان او د پاکستان د دوانو، ایران خو هغه سره مرګری دی چې شو د دې دوانو استعمال کول غواړي چې په دې دوانو کې امن وي، په دې دوانو کې خپل پروجیکټ چلولی شم، دې خوا راوتلی شم، خپل د تجارت دپاره لارې جوړولی شم، تجارت کولی شم، او یونایټډ سټیټس له ډغره ورکولی شم. اوس د هغې نه علاوه ګوره یو بله خبره مو اوره، ته که وګورې که نه په دې کې انډین انوالومنټ هم کېدی شي چې د پاکستان او د افغانستان تعلق د یو بل سره خرابي. ولې د انډیا تعلق د دې اوسه پورې د بنګلادیش سره ډېر سټل روانو، د 1971 نه بعد نه ډېر سټل د بنګلادیش سره روانو، تر څو پورې چې د شیخ حسینه حکومت کوم چې عوامي لیگ دی د هغوی فسطایت فاشیزم روانو، نو د انډیا حکومت چلېدو. اوس خو هلته کې د هغوی هغه ټول کړوړ ختم شو، حکومت بالکل په بله باندې واوړېدو، 180 ډیګري باندې حالات بدل شو. اوس چې کوم بنګلادیش جوړ شوی د هغې بنګلادیش مثال بالکل داسې دی لکه دا چې دویم پاکستان دی، لکه واپس چې مشرقي پاکستان جوړ شوی. او هغه تاسو بل ورځ ما په کلاس کې ثابته کړو، یو خبره مې ته ښودلې وه. اوس پکې لا دا هم ویل کېږي چې پاکستاني آرمي نه هغوی د ټریننګ ډیمانډ هم کړی چې راشئ موږ له ټریننګ راکوي، د دفاع د ډیفنس خبرې ورسره کېږي. دا خو په انډیا باندې ناوخته شو چې ګوره د دې طرفه پاکستان شو، د دې طرفه بنګلادیش شو، مسله خو راته پیدا کېږي. نو انډیا هم کوشش
کوي چې د پاکستان سره شته تعلقات د چا څه خراب دي کنه چې هغه ورسره خراب کم. اوس په هر طریقه باندې چې دی کوي، هر څنګه چې د خپل انټيليجنس استعمال کوي، راواله د خپل ټیکنیکس د خپل پروپاګاندا استعمال کوي په هر طریقې چې کوي، خو غواړي د کوشش دا دی چې د افغانستان تعلقات د پاکستان څخه خراب شي او زما سره خشي. نو انډین انوالومنت هم په دې کې کېدی شي. نو امید ساتو چې دا جنگ به نور خوريږي نه، نور به تودیږي نه، او دا خبره به د خبرو په ترو باندې د دې سهل روزي. اني هاو تاسو څه خیال دی چې د خبرو په ترو باندې مذاکراتو په ترو باندې د کومې طریقې کېدی شي، د کوم سټیپس کېدی شي چې دا غي په ترو باندې د افغانستان او د پاکستان تعلق په خپل منځ کې خوښ شي؟ د خپل رائے اظهار په کمنټ سیکشن. دوستانو طارق پټان ساده ویډیو به تاسو شاید مخکې هم لیدلې وي. یقیني طارق پټان صاحب ډېرې په زړه پورې خوندورې خبرې وکړې، په ډېرو خبرو کې موږ سره موافق یو. نور خو دومره په سیاست کې مو معلومات نه لرو، خو یوه خبره به درته وکړم چې د افغانستان او د پاکستان تعلقات چې خرابېږي، هغه خلکو ته زما یو پیغام ده، زمونږ پښتانه ورونه چې مثلا دا وای ولې جګړه نه کېږي، ولې پنجاب ته جواب نه ورکول کېږي، ولې ها نه کېږي، ولې ها نه کېږي. هغو ته یو پیغام لرم، ګوري افغانانو 40 کاله مسلسل جګړه وکړه، نور له جګړې څخه ستړي دي، جنگ نه غواړي، امن پسند خلک دي، جګړه نه خوښوي. سید یو څه داسې جذباتیانو فکر وي، جنگ کول اولین د جنگ شروع کول آسان کار ده. ګوري له جنگ څخه ځان بیا ایستل دا ډیر ګران کار. که تاسو به اورېدلی وي چې هغه امریکا متحده سیتله داسې یو خبر هم پر سوشل میډیا باندې ډېر ګرځېدی چې روس به امریکې ته ویلې ته چې جنګ ته ځې ورننوځېږه به افغانستان ته، خو افغانستان ته ننوتل ډېر اسان کار ده، خو له هغه ځای څخه بیا وتل ډېر ګران ده. نو یقیني هم داسې ده، جنگ کول اولین شروع کول آسان کار ده، خو جنگ بیا ختمول، دغه جنگ ختمول په دوستی باندې بدلیدل دا ډیر ګران کار ده. او بیا تاسو سوچ او فکر وکړئ چې پر کم ځای باندې د افغانستان او د پاکستان جګړه ولګیږي، شروع سي، جنگ شروع سي، پر دغه ځای پر زیات تعداد باندې په 100% کې 99% و پښتنو ته نقصان رسیږي. هغه خلک چې د پښتون ته ژوند غواړي، هغه خلک چې پښتون ته امن غواړي، هغه خلک چې د پښتون په ترقی په آبادی باندې خوشاله دي، نو بیا ولې د جګړې سوالونه کوي، بیا ولې د جګړې خواهشات لري، بیا ولې غواړي چې جګړه دې وکړل سي، بیا ولې غواړي چې جنگ دې وکړل سي. سیده پاکستان حمله وکړه، طالبانو د خپل حمله جواب ورکړی، نور دا جنگ باید ختم کړل سي، دغه جګړه باید نور په مذاکراتو باندې حل کړل سي. که پاکستان هر څومره کوشش وکړي نه افغانستان نیولی سي، که افغانستان هر څومره کوشش وکړي نه به پاکستان ونیول سي، ځکه چې ون سبا داسې جګړه ده، دغه جګړه مثلا چې کمه کیږي، په دغه جګړه کې هر کس تر خپله وسه پورې کوشش کوي. لکه طارق پټان صاحب چې وویلې که پاکستان د افغانستان په پلتله واخې فی الحال په اسلحه، په تیارو، په ټانګانو، په داسې وسایلو کې پاکستان تر افغانستان ډیر بالا ده. ولې ځکه چې هغه 15 کاله کېږي چې په دې کې جنګ نه ده سوی، جوړ ده. نو په 15 کاله کې چې یو کور جوړي، یو ملک جوړي، هغه ډیره ترقي کوي، هغه ډیر شان جوړوي. که دی بل طرف ته د مځکې جنگ راواخلي، پاکستان یې هیڅ کله له افغانستان څخه نشي ګټلی، نه پاکستان هیڅ کله له افغانستان سره مقابله کولی شي. ولې د افغانستان چې اوسنی نظام حکومت د طالبان ورته ویل کېږي، هغه په جنگ کې دومره مهارت لري چې ډیره تجربه لري، ځکه چې 20 کاله چې چا مسلسل جنگ جګړه کړې وي، هغه به څومره تجربې ترلاسه کړي وي. نو هغه نه په جګړه باندې افغانستان نیولی شي، نه طالبان ماتولی شي. ولې؟ لکه د امیر خان متقي صاحب خبره ده، که څوک دا غواړي چې افغانستان کمزوری ده او افغانستان به زمونږ تر لاس لاندې یا د جنگ په لحاظ یا بله یا بله یا بله، هغه د سوچ او فکر نه کوي، ځکه چې هغه د شوروي څخه عبرت واخلي، هغه د امریکا ناټو څخه عبرت واخلي. هغه سوپر پاور و چې سوپر پاور کې له ده سره 50 یا 43 یا 54 مو هیوادونه هم ورسره و، هغو افغانستان نه ونیوی، هغو پر افغانانو باندې حکومت ونه کوي، هغو افغانان مات نه کړل، نو یو هیواد باید څنګه مات کړي. په اخر کې مې خبر دا ده، ګوري دغه د پوسټونه پر فیسبوک یا پر نورو سوشل میډیا باندې کول، جنګو جګړه غوښتل، له دې څخه پرهیز وکړئ. په جنګ کې خیر نشته، په جنگ کې ګټه نشته. دواړه اسلامي هیوادونه دي، دواړه مسلمانان دي، بیا په دواړو هیوادونو کې په زیات تعداد یا پښتانه ډیر دي. په دواړو هیوادو کې چې جګړه ولګي پر سرحداتو باندې نقصانات یې پښتنو ته رسیږي، مسلمانان دي، پښتانه دي. نو دې تر مابین مذاکرات او کوشش وکړي، د جګړې کوشش مه کوئ. الله دې دغه دوه هیوادونو چې مسلمان هیوادونه دي، پښتانه پکې اوسیږي،
کیږي. د دې تر مابین دی الله دا نفرتونه دا جګړې ختم کړي، دا دی الله په مذاکراتو او په امن باندې بدل کړي.